چې په عشق دې شاهد شم جنتون لامې بوزا جنتون لامې بوزا د خزان خزان ژوندونه بهرون لامې بوزا بهرون. کوم ځای نه راغلی؟ کونړ نه. کونړ نه. څه ناروغ دی؟ څه تکلیف لري؟ د دې سپمونه یې نه ځي دا وجود یې تک شین کېږي یې نه ودرېږي. څو کاله کېږي؟ د ده 12 کاله به یې کېږي چې بهینه دغسې روانه یې او موږ یې ته ورخېژوو وینې هم نه پیدا کېږي عموماً پې وینې دغه وینې هم نه پیدا کېږي ډېره په سختۍ وینه یې نه پیدا کېږي؟ نه پیدا کېږي. ښه مخکې دې کړی د دې درملنه؟ و کړې مې وه. ښه څه نتیجه یې ورنه کړله؟ نتیجه یې ورنه کړه موږ ته یې ویله دا بوځې خارج مه کړه او هغې وس موږ نه لرو غریبي ده بس دغه چیرته بوځئ؟ خارج ده یا پاکستان له بل دغه دی بوځې وی دلته د دې دوایي نه کېږي. پاکستان ته مړی و؟ نن دی وړی. څو بچي دي؟ 8 بچي دي 8 مېنونه دي او دا یو مې زوی دی. 8 د لورګانې دي؟ لورګانې. دا یو د زوی دی؟ دا یو مې زوی دی. مشر زوی دی دی؟ مشر زوی دی دا خو هغه اسنادونه یې وښیه راته. عزتمندو دغې ورور 8 لورګانې دي او تقدیم دغه یو زوی دی دغه یو زوی د دې هیله ده چې دغه هم داسې په ناروغۍ کې اخته شوی دی چې ورنه وینې ځي او دې ته یې ویلي چې دغه کس پاکستان ته یوسه. دغه اسنادونه دي خپله څه کار کوي؟ خپله بس تېړي مېړي چې پیدا شي کوي چې نه بس هسې راغلي. ښه دیړي کار کوي؟ بېروزګاره یې؟ بېروزګاره یم. ښه عزتمندو دغه ورور د کونړ ولایت نه راغلی دی وس نه لري چې دغې د خپل د زوی درملنه وکړي. البته پې خرچه ډېره ده وینه کمه او وینه هم نه پیدا کېږي او منفي ده وینه او منفي ده. زمونږ دغه بنسټ تقریبا 3 برخې موږ مخکې وړو. اوله برخه چې هغه ورونه چې ناروغ دي دیو ته ښه علاج کوو ښه شفخانې ته یې وړو چې د دیو درملنه وکړو. دویم برخه هغه ورونه چې بېروزګاره دي کار یې نشته هغوی ته موږ کار زمینه مساعدوو. دریم برخه چې اړمنده کورنۍ دي کونډې خویندې دي هغوی سره موږ د خوراکي توکي مرسته کوو. نور عزتمندو دغه راغلي دي چې دیو ته درملنه وکړم. ښه نو روز تاسو به ویسم درملنې ته نور څه غوښتل غواړئ؟ دا مور مې دا بیچاره کونډه ده که نه د هغې دوایي د زړه تکلیف لري هغه وس نه لرو چې هغې له دوا وکړو. ښه هغه هم ناروغه ده؟ هغه هم ناروغه ده دغه زړه ګراپونه دي او دا راغلي. مور یې هم ناروغه ده د هغې دپاره ورسره هم پیسې نشته دی چې خپل د مور علاج وکړي. دغه ګرافونه دي؟ دغه ګرافونه ده. بل کومه دي؟ بل دا دی. راکړه. مور یې د زړه تکلیف لري؟ بس موږ چې د دې سړي چې کوم څه کې علاج کېږي او دغه کېږي موږ دا قضیه له بوځو دې درملنه وروره زه به ویسم روښان ته وړم ځای دی چې په دې څونه مصرف راځي درته کوم نو شفا ورکوونکی الله دی. عزتمندو دغه ماشوم به وړم تقریبا دغه د روښان شفخانې ته چې تاسو د بهتره معلومه ده چې په افغانستان کې بهترینه شفخانه روښان دی. دا به روښان ته وړم که درملنې کېږي نور انشاءالله کوم به او نور شفا ورکوونکی الله دی. دغه ورور وایي چې مخکې وړی او دې ته ویلو چې پاکستان ته یوسه خو دغه ورور دونه وس او تاوان امکانات ورسره نشته دی. خپله بس د وړو تر وړه نشو پیدا کولی ولاکه به د وړو تر وړې دغه نه راباندې څوک اعتبار کوي چې دا روپۍ ته واله وړه ویسه او بیا به روپۍ راکړي. هغه د وړو تر وړې دوکاندار رانه اعتبار نه کوي. دغه بچي مې د بخارۍ مزدورۍ نور څوک نشم دغه یو ځای هغه چې راوړو هغه نه رسېږي. ورځې څونه کار کوي؟ څونه دیړي؟ ورځ دغه 200 روپۍ کله پیدا شي بس کله نشي. نو دغه 8-9 فامیله دغه بچي مور هم د دغه مرستې هم را په غاړه دا هم را په غاړه نه کېږي. عزتمندو افغانستان دی ټول خلک په مشکلاتو کې اخته دي. شکر دی چې دغه زمونږ خلک دغه مسافر ورونه دغه مرسته رالیږي
چې دغه عزت دغه ژوند د دې خوندي دی نو دغه د ټول دغه د ورونو هغه مرسته او خیرات او زکات برکت دی. ښه وروره ځو عزتمندو را سره اوسئ چې دغه ماشوم به روخان شفخانې ته وړم نور انشاءالله وبه شي چې هغلته دا ښه شي الله به شفا ورکړی شم. خزان خزان ژوندونه بهرون لمې بوزه بهرون لمې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمې بوزه جنتون لمې بوزه د خزان خزان ژوندونه بهرون لمې بوزه بهرون لمې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمې بوزه جنتون لمې بوزه د خزان خزان ژوندونه بهرون لمې بوزه بهرون لمې بوزه زبور کې دې ساتې شم خو چې تار ناراضي وې زبور کې دې ساتې شم خو چې تار ناراضي وې غم به اخلم په لمبو کې او اورون لمې بوزه او اورون لمې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمې بوزه جنتون لمې بوزه د خزان خزان ژوندونه بهرون لمې بوزه بهرون لمې بوزه اوس په هغه لار کې پروت یم هغه خاورې ښکلومه اوس په هغه لار کې پروت یم هغه خاورې ښکلومه چې پرې تللی جانان دی هغه پلونو لمې بوزه هغه پلونو لمې بوزه چې په عشق دې شاهد شم جنتون لمې بوزه جنتون لمې بوزه د خزان خزان ژوندونه بهرون لمې بوزه بهرون لمې بوزه د هجران شپې دې اوږدېږي اذان وکړه وخت بلالا د هجران شپې دې اوږدېږي اذان وکړه وخت بلالا ستیارې تیارې ژوندون دی مشلون لمې بوزه مشلون لمې بوزه. ورځمندو دغه و زموږ خپرونه د یو روډ سره انشاءالله بیا به ستاسو خدمت ته حاضرېږو. الله حافظ.